تازه جنرال سامي سادات هغه ټولې اوازې رد کړې چې ګواکې پنجشیر کې د جبهه مقاومت سره یوځای شوی دی. سامي سادات نن د روژه ماتي وروسته یو ویډیوي پیغام خپور کړو. سادات وایي پنجشیر ته د تګ نیت نه لرم. هغه وایي جبهه مقاومت کې مې ملګري وو ځکه مې حمایت ورسره وکړو، خو کله چې پوه شوم دوی ته هم ملي بیرغ او ملي ارزښتونه ارزښت نه لري، یوازې د خپلو شخصي ګټو او د پښتنو د نوم ورکولو پسې لیڅې رانغاړلې دي. زما وجدان دا نه قبلوي چې د داسې یوې تعصبګرې ډلې حمایت ته مې دوام ورکړی وای. اوس د مقاومت والا سره هیڅ اړیکه نه لرم. سادات زیاته کړل اسلامي امارت د ملي بیرغ او ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. ولسمشر اشرف غني دې راوغواړي زه او ټول پښتانه ځوانان په ډېرې لیوالتیا سره درځو او په ګډه وطن آبادولو کې کومک درسره کوو. سادات وایي هیڅکله به د پښتون پر وړاندې د لنډغرو سره یوځای نشم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.